السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې دا ښځه چې ولادت سخت سي نو د دې لپاره علاج شته؟ محترمه بالکل علاج شته. سعید بن جبیر د عبدالله بن عباس رضی څخه روایت کوي فی المرأة یعثر علیها ولدها، په هغه ښځه کې چې پر هغې باندې د اولاد زوکړه سخته وي. نو عبدالله بن عباس رضی الله مبارک ویلي دي چې یکتب فی قرطاس ثم تسقى، په یو ورقه کې د دغه الفاظ ولیکل سي بسم الله الذي لا اله الا هو الحكيم الكريم سبحان الله وتعالى رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. او بیا دغه د سورة الاحقاب دغه آیات كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك الى القوم الفاسقون. او دغه رنګه د سورة النازعات هغه شپږ څلوېښتم آیات كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها، دغه دې ولیکل سي. او بیا دې په دغه مریض وڅښل کړول سي، الله جل جلاله بیا هغه مشکل او حل کړي. او دغه رنګه که د اصحاب کهف نومان ولیکل سي ورې کې هم دا یو مجرب عمل دی. دعوات کبیر د امام طبراني رحمت علیه باب نمبر 106 حدیث رقم 535 سبحان نمبر 198. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.